أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وکذا دا غره کم دم واجب دی، یعنی پر ده باندې دم دی. اذا هغه وخت اخره که وزنډاوي طواف زیارت که چیر وزنډاوي هم پر ده باندې دم سته. اذا وقتل که مړ کې المحرم محرم قتل کی سویدن ښکار قتل کی او دل علیه دلالت پر د ښکار باندې وکي. معنا څو قتل او چې مړی کې فعلی پر ده باندې جزا د کاملا پر یا استوي برابر دی فی ذلک پدې کې العامد په قصد والا چې څوک په قصد وکي دا کار او ناس یا هیر والا والمبتدی یا شروع کوونکی والعائد یا دوم مپلا کوونکی دغه والجزاء جزاء چې د عند ابي حنیفه د امام صاحب او ابو یوسف رحمت الله پنځ د امام یوسف صاحب انداده جزاء دغه سوید چشته انداده یقوم چې قیامت دی کې اسوید وشکار په مکان په ځای کې الذي هغه قتل هو چې د وجل دي چې په کم ځای کې مړ کې پرغه ځای باندې د قیامت کې چې څو قیامت دی شي په دا ځای کې او په اقرب المواضع یا شاوخه په د نږدې علاقه کې د قیامت کې چې په څو د الیه ودته ان کان کچیر وو چې دا ځای ته کم ځای نږدې دی دالت د قیامت کې چې په څو بس هغه قیامت ورکی په بریت په سارا کې وي کچیر په سارا کې وو یقوم قیامت کې زوا عدل خويندان د عدل کچیر په سارا کې وو بیا د خويندان د عدل چې دی په پویږي یعنی په دغه شی باندې د سر خلاصي هغه د قیامت کې ثم ورسته هو د مخیر اختیار لري په قیامت کې ان شاء که خرص ابتاع بها په دغه قیامت رانه سید یعنی شی دی رانه سي او ان شاء که خرص و اشترا درا دي نسی بیا په دې سره طعام خورک یعنی ډوډۍ دی رانه سي فتصدق صدقه دی وکي په دې سره علی کل مسکین وهر مسکین ته بنسبه ساعن په نیمه کاسه سره من برند غنم او ساعن یو کاسه من تمرین د خورما او ساعن یو کاسه من شعیر د اوربوش و ان شاء که خرص و سام روجه دی ونسی عن کل ساعن د هر کاسه څخه من برند غنم یعنی پر هر غنم پر کاسه باندې بدی څه چم کی یو روجه دی نسی ونسی وعن کل ساعن د هر کاسه څخه من تمرین د خورما د یو کاسه پر ځان روجه نیول او شعیر یا د اوربوش پر ځان یو منی ورس فین فضل کچیر زیات سو من الطعام د خوراکه اقل کم من نصف ساعه د نیمه کاسه من برند غنم په هو د مخیر اختیار لري یعنی هغه زیاتو پر ځای باندې خو ګوره پر یوه کاسه باندې به یې ور ونه روژه نسي که چیرې زیاته سوله در هغه بیا به پر هغه باندې څه کوي یعنی پوره کاسه نه و در نیمه ور زیاته وه من برند غنم په هو د مخیر اختیار لري انشاء که خوښ سوه صدقه دې ورکړي بي په دې سره و د هغه دې ور خیرات کړي و انشاء که خوښ سوه سامه روژه دې ونسي عنه د دغه کاسه چې کم دی در دغه یوما یوه ورځ کاملا پوره وقال ویل دی محمد امام محمد صاحب یجب واجبیږي په سوی دی پشکار کې النذیر مثال ده په ما پاغه کې له چا غلر دی نذیر مثال چې دی په فیزبین په زب کې یعنی په هوسی کې چې دی شاتون یو پسدي او په غضابع یا په کاژه کې چې دی شاتون یو پسدي او په ارنبی په سوی کې چې دی عناق یو مرغوم دی او په نعامتی پر نعامه کې نعامه ش ترمرغ توایی ش ترمرغ بدنه وشده وفي يربوع په يربوع کې يربوع چې دی هغه بیبانی سرای مژک ته ویل کیږي چې خانو کې ورته ویل کیږي دا جفره د جفران د څلور میاشتې مرغومې دي وفي حمار فخر کې الوحشي سرای خره کې چې دی دا بقره غوی دی ومن هغه څوک جرح کې ټپکی سویدان ښکار ټپکی یو شی ټپکی او نه ته په شعر هي بیرستان جنی وکړه او قطع عضو یا اندام ور پرې کې من هو د زمينه دی د ځامن دي ماغه نه قزه چې کم کار کړی دي چې شي جم پرې کړی دی هغه بس دغه ضمانت بدر کې من قیمت د قیامت فإن تفکچیر وکشل ری شهو بڼ کې جن وکشه طائر د مرغسه او قطع قوائم یا یو وزر ور پرې کې سویدن د ښکار په خره جواتي من حیزان الامتناع دغه سواتي چې د دې ځاس په ولار چې په وتشتیږي د دې سواتي په علی پر د باندې قیامت ویني دغه ښکار ک په کله نسل دونه قدر د غسل د زخمی کې وزر ور پرې کې نو پر د باندې قیامت دغه ښکار کاملا تنپره ومن اغتو كسر كمات كبيزو اگي سويد دشكار علي پر دبن قيمت فين خرج كوت من بيز ده اگي فرخ شي ميتون من علي پر دبن قيمت حيا دجوندي چي وليس نست في قتل بوجول كي غراب د كارغه والحداد د ټپوس والزيب د ليوه والحيت د مار والعقرب د لړم والپارت د مجک د دي بوجول كي والكلب او د سپي العقور خروري د خرور سپي جزاء پر دي باندې نست كدغه شانو كي يو شي مړکی پر دي باندې بیا چي نست جزاء پر دنست وليس نست في قتل بوجول كي البعوز د غماشي والبراغيس او د کیکی والنمل د میږي والقراد د منګول شي نشي په دغه په وجول کې به هیڅ شي نشته ومن اغتو قتل کومر کې قمله سپر مړه تصدقه به ورک بما په غسر شاع چې د خوښ بس شي د صدقه ورک ومن اغتو قتل کومر کې جراد وملخ مړ
صدقه دی ورکړي بما په غزر شاء چې د خوښ و تمرته خورما چې د خیر بهتره ده من جراد در ملخ یعنی خورما یو خورما دی ورکړي په دغه کې په صدقه کې و من اغزو قتل کمر کې ما غلا یو کله چې نه خوړل کېږي لحم غوښ من صید د ښکار څخه کسبای لکه درندگان دی شي مړ کې و نحوها په مثل ده په علی پر دبن جزاء او جزاء ده هغه ولا تجاوزوا تیرې د نکی به قیمت یا په قیامت د سر شاتون د پسین چې پس ورکي پر جزاء باندې پس خواته د تیرې نور کی بچ خالی جزاء دی ورکي و انسال السبع کچیر حمله وکړه درنده علی محرم پر محرم باندې په قتل هو دغه محرم بار دغه درنده مړ ولا شيء نست علی پر د باندې و نستبر کچیر به قرار المحرم محرم الى اكل وخرق لحم د غوښ سوی د شکار ډیر هوا ورته کېده ډیر به قرار رسول په قتل هو مړ کی فعلی پر د باندې جزاء او جزاء ده بس د شکار مړ کی بس پر د باندې دغه شکار جزاء ده ولا باس باک نست انده يذبح حلال كالمحرم ومحرم شات بس محرم بس على ولس والبقر غيه على ولس والبعير اوش على ولس والدجاجه چرګ على ولس والبط كسكري بت كسكري چې دغه هلي قسم دی دغه على ولس فين قتلك امرکل حمام کوتره مسرورا هغه پیسواله کوتره قسم کوتري دي چې دغه د پښې چې دي د بڼه کې پرسته په د پښو باندې د پیسواله کوتره ویل کیږي او زبيون یا حسي مستانسا هغه امخته وسی چې بدالت امخته یګرځي په علی پر د باندې جزاء او جزاء د دغه شان وين ذبح کچیر علال کالمحرم ومحرم سوی د شکار فذبيحته ذبيحه د چې د میته مردار د چې کوم شکار حلال کی دغه د لاس شکار حلال ول چې د حرام د مردار ده یعنی دا نه لا حل روانه دي اكلها خوراک نه دي روا ولا باس باک نستان دا یاکل چې خوراک وکي المحرم ومحرم لحمن د غوښ سوی د شکار استاد حلالا چې حلال سړی شکار کړی وي وذبحه دغه حلال سړی چې هغه په احرام کې نه وي هغه حلال کړی وي دا بیا د جایز دي د خړلس اذا هغه وخت لم يدل کده دلالت نو کړي المحرم ومحرم عليه پر داشکار باندې ولا نو کړي امره امر نو کړي بسویده پشکار سره چاته نو است داشکار خورونه سي داشکار وک دا نو ورته او په سویده پشکار کې الحرم د حرم اذا وذبحوا علالك الحلال وحلال سره حلال جزاء او جزاء چې د حرم شکار چا وکي یو سړی دی په احرام کې نه دی دغه د حرم شکار وکي نو پر د باندې جزاء ده من قطع کچیر قطع الحشيش واشه الحرم د حرم د حرم واشه پرې کله او شجره یا درخت پرې الذي هغه ليس بمملوکین چې د چا ملک نه د حرم درخت وي یا واشه چې د چا په ملک نه و څوک مالک نه ولا هو نه هغه مما دغه ينبتو چې راشنه کړي الناس خلق هغه نه چې خلق راشنه کړي دغه سماسه په علی پر د باندې قیامت او قیامت وكل شيء هر شيء فعله القارن چې حج قارن دا کار وکي مما ذکرنا چې مرده ذکر کې ان فيه على المفرد دا پر مفرد باندې چې دی دمن دم دی کچیر مفرد وکي دم دی او فعل القارن پر قارن باندې فيه پدې کې دمانی دو دم دی لحجتي یو دم چې دی د حج د پاره دی و دم بل دم دی لعمرتي د پاره د عمره الا خبانه انده يتجاوز الميقات کچیر تجاوز وکي د میقات غیر المحرم دی په حال کې د احرام نو بیا د احرام وو ثم رس يحرم احرامه وتاړي بالعمره په عمره سره د عمره احرام بیا ورسته وتاړي والحج او د حج په يلزم لازميږي دم واحد بیا یو دم پر د باندې لازم بیا نو دوه نه دي ګوره کچیر دار کوم د احرام د ذات تیر سو د میقات سره بیا احرام وتاړي بیا پر د یو دم دي واذا هو اشترك په شراکت سره محرمان او دوه محرمان په قتل په وجل کې دواړه شریکان سول په قتل په وجل کې سوی دي د ښکار فعلى كل واحد پر هر و باندې منهم د دې جزاء جزاء دوه محرمان دوه په احرام کې ولا دوه نفر یو ښکار په دواړو سره قتل کې نو پر دې دواړه باندې جزاء د کاملا پر یعنی یو بم پر جزاء ورکی بل به ورکی واذا هو اشترك شریک سو حلالان خلق یعنی په احرام کې نو په قتل په وجل کې سوی دي د ښکار الحرم د حرم د ښکار حرم په ښکار کې سره شریکان سو حلال خلق په احرام کې نو فعليهما پر دې باندې جزاء واحد یو جزاء د دوه جزاء نه دي ګوره د حلال دوه سره ملګری و یو ښکار دغه کې پر هغه باندې یو جزاء او محرمان دوه سره ملګری و یو ښکار او قتل کې نو پر دواړه باندې جلا ده واحد يوا اذا باع كران المحرم محرم سويدان شکار او يتابع او ابتاعه یا خرج کی فالبيع باطل دا به د دې د پاره چشته باطل د دغه محرم د پاره صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باب الاحصار